په ټیک ټاک په ارزه چې کوم مشهور شاپینګ مال دی هغه ته موږ راورسو چې داغه د تاج مال نوم یې تاج مال دی چې ډیر زیات مشهور دی په ټیک ټاک په ارزه کې یو درز غوبل راغسته دی داغه نه پس موږ سلامونه دی ټولو لوندانو ته او مسافرو ته نو موږ په دویمه ټیکه پسې روان شو دا تاسو لیدل شي چې په دې غټ نیر د پاسه باندې به موږ ځو د درګۍ بازار نو ورخ ملک کنټری سره نږدې چې کم قدم خېله د په هغه کې دویم کار لرین کړو د کس په سعودي عرب کې خو موږ ته ویل یار تاسو راشي زمون کارو ګورئ تاسو کارونه زمون ډیر زیات خوختي نو موږ دا غسر زو خو دا غینه مخکې زه تاسو د علاقې خېمه چې موږ په دې علاقو باندې ډیر زیات ګرځو د پلون او روډ د موږ سیده ولیدو درګۍ بازار ته فائنل چې لکه راو رسیدو د اندازې خدا سي ها بالکل د درګۍ بازار ته راو رسیدو د درګۍ بازار زما ډیر زیات خوښ ته ځکه چې بدی کې موسم ډیر خولي ډیر یخ هواګانې پکې لګي ډیر خولي خو چونکه نن سبا یخنی ډیره زیاته ده نو په دې وجه باندې مونږ ویل یاره درګۍ بازار نظر تر زر واوله چې یخنی لګه کم شي داغه نه پس مونږ د کالج روډ باندې روان شو د کالج روډ نو ورخه چې کم تاسو لیدای شئ دا دویم ګیټ ته د کالج چې مونږ راواغسو خو غد اولنې ګیټ مونږ روانه غسو قدم خېلې ته بوز زو د خیر سره مونږ والته کې د سعودي عرب د مسافر سره الریډي خبر کړي خو سره په کارینو چې څنګه کار دی نو دې زده کله د ملک کنټری روډ ته راورسو دا د ملک کنټری روډ دی تاسو لیدلی شئ سوزکینه موږ اخوا ته واوښتلو وځو تاسو زه غونډې علاقې خم نو فاینل چې موږ کم ټیکا غستل نو هغه ته راورسو دا تاسو لیدل شي کم از کم 3 چاته کار دی او وای چې د دې سره ریټ وکنو ریټ خو سره الریډي شوی د ټیکا موږ نیولې ان شاء الله سورځ پاس پول بیا خبري کار شروع کو داغه نه پس مونږ لاندې چت را کوشو لاندې چتونم تاسو لیدل شي چې ما سره د دوه کسان نور یو د ریکور مالک ولا ورارو داغه نه پس مونږ ټیکا کله ولید نو وروتلو انور علي ویل چې زما موټر سایکل چې ما وتل ته موټر سایکل وچلو ما چې دا کم بل مرګره د انور علي نوم دی نو په ټیک ټاک په ارزه چې کم مشهور شاپینګ مال دی هغه ته مونږ راورسو چې داغه د تاج مال نوم یې تاج مال دی چې ډیر زیات مشهور دی په ټیک ټاک په ارزه کې یو درز غوبل راغسته دی داغه نه پس مونږ راورسو د درګۍ بازار ته چې کم دی روان شولو دا د درګۍ بازار دویم سیټ دی چې تاسو لیدل شئ چې ډیر زیات مزیدار کړو ډیر زیات رش همیشه پر پدې کې رش ډیر زیات د حد نسیو نو زه وګی شوی ما غم مرګری تول یار سکوالچی رلونو کولچیم را واغستلې د خیر سره او اوس بیا مخ په وړاندې زو د کور طرف ته په دې وجه باندې زو چې الریډي ماخام کې دوه ولدي مونږه کار ختم کړی دی پیسې مغېستې دي چې اوس کور ته لا چې کولچی ډیر زیات خوان کو کولچا ما خوړل ډیر زیات مزه کوله نو بل مرګری لمم ور کړی دا اوس ونه وای چې یار ته پزان ل کولچی خوړلی نو کولچا غم خوړل موږ مخ په وړاندې روانو موږ راورسېدو د سخاکوټ تور پل ته چې مخامخ تاسو د سټیلو کارخانې هم لیدلې شي نو د سخاکوټ بازار ته خو نږدې کېدو ولا وو خو موږ د سخاکوټ بازار کې ویډیو ونه کړل ځکه چې موږ نه یې راشي و داغې نه چې کله راوختو لاندې شاپینګ مال تر اوسه مطلب شیرګل کسټم شګوناقي ته رانږدې شولو نو تاسو لیدلې شي چې روډ مکمل خالي د خو چې وم کتل یار د شیرګل بازار کې چې مو کتل نو میله و نو ما ویل اخر موږ د میلې په ورځ څنګه کار ځکه تاسو په زموږ پښتانه خو د میلو ته ډیر زیات خوشحاليږي داغه نه پس د میلې بازار تاسو لیدل شیرګل میله ډیر زیاته غټه میله او ډیر زیات رش پکې هم یي نو ډیر زیاته مزه کوله والله زما خو تړل نه کېدو خو د مرګري ویل رضا لکول پتندر یو ویل چې زو کوړته نو ما ویل ز صحیح ده مړه د شیرګل پول خو ته راورسېدو تاسو لیدل شي چې شیرګل پول چا لیدل هغه راته وایي ډیر زیات مزیدار دی او ډیر زیات خولي ځای کې دی ډیر خولي سیندري ور کې د شیرګل پول نو په دې ځبانې مونږ وخت ځکه چې روانو د کور طرف ته نو کور ان شاء الله زمونږ اوس نږدې دی تاسو لیدل شي چې مونږ د خپل کور نه کم شاته ګراوند دی هغه ترالو او انور علي سره ودرو کم چې زما مرګره دی منګ خپل کور ته راورسېدو نو ان شاء الله په دې ځای کې به منګ خپل ویلاګز ختم کو ملاویګو پر روان ویلاګ ته خدا د الله په امان